دکان کې چې کمی هغه زوړه سیخ باندې چې رالي که نه نو هغه الله خدای پاک بیا نو دغه شانتې یو کائنات په نوم ایډي ونه هغې له ویډیوګانې کولې ما که خدای مې نه غلطوي دا ښځه ده او کائنات نوم یې مو او ما ورته ما پالو کړم زه یې پالو کړم نو په دې پالو کې چې ګپ شپ کله سټارټېږي دې کې ړومبی دا لاس وي که نه چې دا یې ولېږه ویکسپ یې که بس لینډ جوړ شو قسم دی ډېر خوشحاله وم باندې بس ولې بس دا ګپ شپ ټول ټکوئ د ده ګپه خوږه ګور د خوښ درته نیولی دی هغه چې څنګه اوس لکه مطلب چې څنګه ګپ شپ شروع شه های هلو د کوم ځای د پلانکي ځای ښخۍ نورونه کار ما ورته وایم زما پلار دلته دی ما د مینټینس کمپني یم ده مونږ خپله فیملي دلته یو دا مې لږ دروغ ویلي که نه ما چې شی ونه تښتي بیا به ورته زه حقیقت دا ځای خبره کوې دلته دوبۍ کې که په وطن کې شارجه کې غوږ کېږده خبرې ته وی مالدار یې که نه ما د پلار مې د مینټینس کمپني ده په هغه ټایم کې مې 800 تنخواه وه اوس مې که ده ته اوس مې که رښتیا ورته وایي دا شی تښتي بیا به ورسره وروسته ګورو وی راځئ نه چې وخت پکې وړی به راځئ نه زه دومره لیونی شوم چې یو ویس مې نه دی اورېدلی په منډه دی اوس خطار یو مې درځم که نه په 300 روپۍ مې ټیکسي واخېسته پوه شولې د چا نه مې راواخېست سلمانه مهرباني ټیکسي مې وکړه په 300 ځان مې وښه سنبال که کپړې شپړې مې ولګولې سپری مې راکني زما د اوبو نه لږ نفرت هم کېږي زه ډېر لامبه منه که نه نو صحیح دا ګندګیر یې که نه ځکه نه لامبې هسې خو ګندګیر نه درته وایم باران شوی پوه شولې او شپه مې یخه وه سم خوشحاله وم دا پښتنه ده پوه شولې ګپ پپ لږه ځکه مړې 3 اختر و زما دپاره چې اوس څنګه ورسېدم دغه المجاز پارک ترنګ مې ورته وکړه مې راکوشه راورسېدم ښه وایي صبر وکړه هلې کوچت کوئ میډم مصروفه ده بیا مې مړه ښه و مې کېدی شي دی ورسره نوکري یو دوباره مې ورته وکړو دوباره چې مې ورته وکړه بیا مې بس دا دروځي خو چې دا به درېیم ځل مې رنګ وکړه راکوشې لاندې دا هنګو غټ سړی دومره ګیری وایي ته په ما ډېر ګرانې په دې ملا یې داسې لاس راکاږه توبې مې ایستې او د هغه ځای هغه مونږ ته غلی نو داسې لکه مطلب انسان سره شوي راشوي پوه شو نو بس دغه حالات یې لکه یاره د ټیک ټاک دا خبرې لکه مطلب د لار داسې رکني مخکې په رسول خیمه کې نه دی په رسول خیمه کې کسانو مسانو روټۍ کړې وې راځئ نه مې در به شو که نه یاره خو ښکلې روټۍ کړې وه لکه کلي کې چې سړی خانان ولکوي که نه نو چې لاړم روټۍ موټۍ مو وله خو دوی په هغه طبیعت روټۍ کړې وه کوم چې سړی په فلټر کې یو لکه مطلب ورګه زه هغه فلټر لګوم صبر وکړه اوس په دې کې زه لګوم کسان به واټساپ غواړي ګوره که نه او هم په داسې فلټر به هغې به ډېر سرک وایي راشه لکه روټۍ هم کړې ده زه ګپ مپ ډېر انتظام یې کړو کیلې شیلې هم راوړې وې پوه شولې صبر وکړه ډېرې کیلې میلې یو شی بل شی راوړې ډېر سور یې لګولې ما هسې ځان سره ما یاره سړی څه سړی نه یو دومره پروګرام یې کړی خو چې چل څه دی اوس بلکل کوکو ښکارم که نه هغه یې داسې چل کړی و یاره چې روټۍ موټۍ مو وخوړه پوه شولې قسم دغه یو زما په مخ کې بل ته وایي وایي دا خو ښه شان نه دی ما یې دی اوس په دې روټۍ خفه دي چې تاوانه مو شوه لږ خو سپین نه دی دا په خندا ځان سره راغلی په خدای کې نو که بس مسکان حقیقت درته وایم پوه شوې کله کله سړي سره داسې کېږي دا وایي ته دا دومره بدعمله ولې چې ته ټوله ورځ په جینکو پسې ګرځې تا ته شرم نه درځي نو اوس چې ګوره ډېر سخت نفرت کېږي چې دا ټوله ورځ په جینکو پسې ګرځي د جینکو علاوه بل لایف خپل لایف سته خپل ژوند سته مهرباني یاره د ټولو الله هم ښه یو خبره درته وکړمه مینه هر انسان کوي هر انسان مینه کوي ښه یو خبره درته وکړمه دا لاست ګیم دی صحیح ده قسم په الله درته کوم که زما د جینکو مینکو یا لکانو یا دې لاره کې مطلب لا ذهن مهن یا د نظر وغیره او بل بس لکه هسې ګورم را ګورم خو سوچ دا نه کوم چې یاره زما به م واده وي او زه ګوره په دنیا کې 2 شیزونو سره مینه نه کومه
یو د پیسو سره او یو د زندګۍ سره. بس ته باس وې نو څه شي اهم دي؟ زندگی اول اهم ده، بیا دغه غوږ بعد کېږده که پیسه. نه، زما درته وي چې مینه ورسره نه کوم، زه هغه شي سره مینه نه کوم کوم چې ختمیږي. زندګي هم ختمیږي او پیسه ځي راځي. نو بس بیا به ته څه کوې؟ زما د رحمان بابا غونته زندګي خوښه پوه شولې. وایي د دولت په نظر مه ګوره، دوستۍ ته وفادار خلک اکثر غریبانان وي. شاعر راغلی دی، واورئ کهاني کې تبدیلي راغله. ښه نه خو دا خو لکه اوس ده، لکه مطلب د دا زنځیرونه منځیرونه د کمرو غورځېدل، نو دا جینکۍ منکۍ بار راووتې نه، مسافران لکه مطلب لازم ګوري راګوري په کتو خو څه کېږي نه که نه. نو مونږ خو چې ورته وګورو غالي کوخېږي. پاسه وه I love you. اوس مې کویدن کړې ده، اوس څه نشته، الله دې خیر وکړي. ښه اوس ته ما په دې پوهېږې که ته کوم ملک یې؟ چا ته وایي؟ تا ته. دا دومره کتاب دې ختم کړي، دا دونې غټه فلسفه دې راته خلاصه کړې ول. اوس در یاد شو چې زه د کم ملکه یم. تا ته زه د کم ملکه ښکارم؟ ته دا زما حلیه ته وګوره. ته خو ماشاءالله ډېر سمجداره یې، ولې زندګي سره مینه نه کوې، د پیسې سره مینه نه کوې. زه به هم درته خپل ځای وښیم او ته به هم راته خپل ځای وښیې، بس په ګاڼه کې به یې درته نه زه خپل ځای نه ښیم، زما د ځای اندازه به ته خپله لګوې، زما خبرو ته صحیح ده صحیح ده، الله دې خیر وکړي. پوه شولې خبرو کې د مالګه شترې ځای به انشاءالله معلوم کړو. په شیخانو اوړي. قربان شم درته. زه هم درته خپل ځای ښیم په دې ګاڼه کې، او ته به پرې صرف مهر ووهې چې یو دغه و. دا اوکې، زه به هم په ګاڼه کې خپل ځای وښیم. ښه ښکلي بلا ډېر دې نشته داسې بل، مخ دې پېښور دی سترګې د کابل، مخ دې پېښور دی سترګې د په پېښور کابل. کې به د کاسدي علا به د مردانې. نو ولې زمونږ د KPK کې ډومبی شهر په پېښور دی او بیا مردان دی. حمید صاحب ډېره مننه، سلمان ستا مننه، د ټول یو جهان. کوم ځای ته علاقه ته پېښور علاقه، پېښور سره زه خپله مینه کوم، په پېښور کې ژوند کوم. ته ماته دا ووایه چې ته د کوم ځای یې؟ چارسدوالې؟ مونږ د مردان یو. ډېره مننه حامد، قربان شم، سلمان ستا مننه. ته پېښور یې؟ او زما دا واوره، اوس بیا زما دا واوره. جی قربان. مونږ ته چې موږه وایي دا به کوټواله وي. ته د کوټې هغه دا ګانې هم وایي که نه، دلته غمازان ډېر ظلم کوي. بیا بس بیا سم ډېر سهار سره راځي، خو لکه مطلب تا سره زه نور کله چېرته مطلب په غپ نه یم تللی، ما ته دا پته نشته چې زما څه شرمېږي. دومره کتابونه دې راته خلاص کړل، 13 میاشتې مینه کړې وه، هلته مې جینۍ ته دروغ ویل، هلته مې دروغ وویل. بالا لا پاته چې شي دي پښتو دې ګرده سره ګډه وډه کړله. اواز دې انخلي اواز اواز مې ځکه نښلي چې تا ته کال درغی. بس موږ ته به مې انتظار چې دا ګیم ختم شي چې زیاته ځو په خپلې مخې درڅه ځو.